fraud peer return the دا هغه ناسور دی کم چې زما ټوله معاشره تباه کړه. آخر کلیوالو پیر په خر باندې ولې کېنولو؟ د دې کیسې پټ حقیقت څه دی؟ وګورئ په دې ویډیو کې. د سحر وخت دی. ډاکټر د ښار د هسپتال ډېره زیاته خرچه ښودلې ده او د ګل خان سره خو 1 روپیه هم نشته. مورې چې حوصله به نه لې تا د علاج دپاره به زه خپل ځان خرڅ کم خو ستا په علاج کې به هېڅ قسمه کمې رانولم. ګل خان چې کله په ډیره پریشانۍ کې د کور نه بهر ته ووتلو نو ورته خپل مخلص ملګری شاګل ملاو شو. شاګل ورته د کلي نه بهر د راغلي پیر اقبال شاه او د هغې د جادوي نوراني اډي په باره کې ویل. لکه ګل خان په ټوله علاقه کې یو تالان دی. پیر صاحب داسې اګیا ورکوي چې شپه په شپه باندې ترې نه سرو زرو چرګو بچي راوځي. اړه شی هره خپله د سپینو زرو ګوتمرې خرڅه کړه او اګیا پرې واخله او د خپلې مور علاج دې پرې وکړه. د ګل خان زړه ډک شو. هغه د خپل پلار آخري نخښه خرڅه کړه. د هغې په زړه کې صرف د خپلې مور د بچ کولو امید هو او د پیر د دربار طرف ته په منډه لاړو. د پیر اقبال شاه په دربار کې د مسافرو او کلیاوو یو رش جمع دی. پیر صاحب یو غټي تسبیح راولي او خلکو ته تقریر کوي. ای خلکو دا دنیا پانی ده خو ما سره د غریبۍ یو خل موجود دی. چا پاکیدې سره یوړه د هغې په کور کې به د برکت باران وي. دا وګورئ نوراني انډه چې چا یوړه په کور کې به برکت نازل شي. پیر صاحب زما مور مړه کېږي دا زما د زندګۍ اخرنۍ جمع پونجي ده. دا انډې ما ته راکړه چې زه پرې د خپلې مور علاج وکړم. پیر صاحب بیا زره تر زره پیسې په جیب کې واچولې او 2 ځلیدونکي انډې یا ګل خان ته ورکړې. ګل خان انډې کور ته راوړې. نیمه شپه د ګل خان او شاګل انډو ته کتل چې اچانک ګل خانه دې شي خو لوګي او دا ته څه شی جوړ شو. ګل خان په غوسه کې چې څنګه انډه په ځمکه ووشتله نو د هغې دننه د اوسپنې ناټ بولټونه راوتل. ای منافق ماله د خدای په نوم دوکه راکړه. زما د ناجوړه مور علاج پیسې رانه غبن کړې. دا صرف زما نقصان نه دی. دا منافق د ټول کلي د ایمان سره لوبې کوي. دې زه پرېږدم نه. شاګولیا. بل سبا ګل خان د یو مضبوط عزم سره دربار ته ورسېدو چېرته چې پیر صاحب د نقلي انډو او بل کیپ خرڅولو. پیر صاحب ستاسو انډې خو ډېرې معجزې والی بېګا یو 2 غله راله خو چې څنګه هغې ته وکتل نو دواړه ړانده شو. پیر صاحب ما د مشرانو نه اورېدلي وي چې کوم رښتیا پیر صاحب وي نو د هغه په انډو کې روحاني مقناطیس لګېدلي وي. هغو ته مقناطیس څنګه رانږدې کړې نو یو معجزه وشي او هغې په سجده پرېوځي. هلکه دا د زما د انډو طاقت راوړه مقناطیس چې وی ګورو. شاګل یو غټ مقناطیس راواغستو. څنګه چې مقناطیس ټوکرۍ ته نږدې کو نو ټولې انډې چټک په مقناطیس پورې ونښتې. خلک حیران پاتې شول. دا هغه ناسور دی کم چې زما ټوله معاشره تباه کړه. نه دا د خدای بنده دی او نه د سره څه معجزه شته. دا هغه ظالم انسان دی کم چې زما د مور د علاج ټولې پیسې لوټ کړې او ټوله علاقه او ټول خلک یې لوټ کړل. کلی خلکو دی په خر کېنو او په ټول کلي کې بیا وګرځو چې یو نشانې برج جوړ شي. شاګل په زور سره کرسي اولټه کړه نو د هغې لاندې خاورې پیچونه او د پلاستیک بوتلې پراتې وې. د حقیقت ښکاره کېدو نه پس ټوله مجمع په غوسه کې چیغې شروع کړې او ټولو خلکو په پیر چمکیشا باندې رابنډه کړل. خلکو پیر اقبال شاه په خر باندې کېنولو او د هغې په غاړه کې یې د ناټ بولټونو هار واچولو او د هغې پورې خندل. پیر اقبال شاه په شرمندګۍ کې په خر ناستو او خلکو په ټول کلي کې ګرځولو. خانه بچیه تا خو نن زمونږ سترګې کوله وکړې. مونږ ټول د یو غټي ګناه نه بچ کړو. تا چې کم حقیقت ښکاره که مونږ ټول ستا قرضدار یو. بچیه دا څه لږې پیسې زمونږ د طرف نه قبولې کا او لاړ شه د خپلې مور علاج پې وکړه. نو ګرانو قدرمنو اوریدونکو که کیسه مو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. په کمنټس کې خپله رای ضرور راکړئ.